بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راځو د CSS 11 لیکچر باندې بحث کوو. په 11 لیکچر کې بیا په پیډینګ باندې بحث کوو. پیډینګ خو تاسو ته ویل شوي وو چې پیډینګ د محتویاتو او د بارډر ترمنځ ساحې ته پیډینګ ویل کیږي. صحیح ده. اوس دا پیډینګ موږ انتخابوو چې غواړو چې پیډینګ ورته ورکړو. نو پیډینګ څنګه کولی شو؟ دلته به راسو. په دې کې دغه د تېرې ورځې درس ده. نو دغه نه به د راډیوس ختم کو. صحیح ده. یوازې همغه بارډر به پرېږدو. کنټرول ایس به کو. د دې نه به وروسته راسو دغه به ریفریش کو. نو دا بارډر یوازې پاتې سو. اوس زه غواړم چې پیډینګ ورته انتخاب کړم. صحیح ده. پیډینګ لپاره اوس که موږ یو ویلو ورته ورکوو چې پیډینګ دې څومره راسي؟ 10 پکسله راسي. دا کنټرول ایس کو. دا له څلورو طرفونو نه 10 پکسله پیډینګ ځان سره اخلي. صحیح ده. که دا اوس ریفریش کو، ګوره د څلورو طرفونو نه د دغه کانټینټس او د بارډر ترمنځ فاصله څه سوله؟ 10 پکسله سوله. دې خواته هم 10 پکسله ده، دې خواته هم، دې خواته هم، او دغه طرف ته هم چې دغه ټکسټ سر ته راورسېږي 10 پکسله فاصله ځان سره ځان نیسي. صحیح ده. نو دا هر یو کې د څلورو طرفونو نه فاصله څنګه سوله؟ د کانټینټس او د بارډر ترمنځ فاصله 10 پکسله سوله. دا که تاسې زیاتول غواړئ نو کولی شئ چې زیاتې کړئ، 20 پکسله ورته ورکړئ. صحیح ده. 20 پکسله که موږ ورته ورکړو نو دا به 20 پکسله فاصله ځان سره ونیسي. اوس هم دلته هم همغه خبره لکه څرنګه کوم چې په راډیوس کې ویلې. که چېرته زه داسې وکړم چې یو ویلو ورته ورکړم، صحیح ده، نو دا بیا له ټاپ نه دا ویلو اخلي. صحیح ده. او که ورته وایو 2 ویلو ورته ورکړو، مثلا زه ورته بله ویلو ورته ورکوم، بیا دغه مفهوم چې ده که 2 ویلوګانې وي، صحیح ده، که 2 ویلوګانې وي دا بیا ټاپ باټم. صحیح ده. او دوهمه ویلو یې بیا د څه مفهوم افاده کوي؟ د لیفت او رایټ. د لیفت او رایټ. که زه دا ورته اوس 10 کړمه، صحیح ده، او دا 20 ده، نو 20 به د ټاپ او باټم وي او دا 10 به د لیفت او رایټ وي. صحیح ده. نو اوس دا په همدغه ډول باندې وسو. دا 10 چې ده ګوره لیفت او رایټ ته 10 راغی او دا نور چې ده دا 20 سو. صحیح ده. او که 3 ویلوګانې وي، مثلا زه ورته 40 پکسله بله ویلو ورته ورکړم، صحیح ده، بیا په دې هغه کې دا د ټاپ راځي، دا د لیفت او رایټ راځي، او دا د چی راځي؟ دا د باټم راځي. صحیح ده. درېمې ویلو د باټم راځي. ګوره اوس یوازې لاندې باټم څه سوله؟ فاصله واخیستله. او که یو بله ویلو ورته ورکو، 50 پکسله ویلو ورته ورکو، ګوره دا یې لنډه طریقه ده، پیډینګ ده. بس لنډې طریقې نه موږ ټاپ او باټم ټول ته ویلوګانې انتخاب کړلې. صحیح ده. اوس که آخري 50 ویلو بیا د شي مفهوم افاده کوي؟ دا لومړی ویلو د ټاپ ویلو مفهوم افاده کوي، دوهمه ویلو د رایټ، درېمه ویلو د باټم، څلورمه ویلو اوس د شي مفهوم افاده کوي؟ د لیفت، څلورمه ویلو د لیفت مفهوم افاده کوي. که د زه راسمه دا لیفت طرف ته به اوس فاصله ځان سره ډېره واخلي. ګوره لیفت طرف ته فاصله ځان سره ډېره واخیسته. نو دغه د فیډینګ مربوط درس و. صحیح ده. دا په لنډه طریقه باندې موږ فیډینګ وکاروو. که یو ویلو ورته ورکړي څلورو طرفونو ته اپلای کېږي. صحیح ده. او که همدغه شان څلور ویلوګانې ورکوي، هر یوه تشریح سوله. صحیح ده. اوس که غواړئ چې د پراپرټي له طریقه تاسې ټاپ او باټم انتخاب کړئ هم کولی شئ. اوس مثلا پیډینګ باټم، پیډینګ ټاپ، پیډینګ لیفت، پیډینګ رایټ، دا هم تاسې کولی شئ دې ځای نه انتخاب کړئ. صحیح ده. که یوازې ته غواړې چې فیډینګ ټاپ دې راسي، صحیح ده، ټاپ یې زه ورته وایم چې 10 پکسله فیډینګ ټاپ راوړه. صحیح ده. یوازې ټاپ نه فاصله اخلي، نور طرفونه نه اخلي. صحیح ده. که ورته وایو چې فیډینګ باټم نه هم واخله، صحیح ده، فیډینګ باټم نه ورته وایم چې ځان سره مثلا 40 پکسله واخله. صحیح ده. کنټرول یې سیو کوئ، بیا راځو دغه ریفریش کوو. د باټم نه څنګه کېږي؟ 40 پکسله فاصله ځان سره اخلي. نو دا د بیا اوږده طریقه ده چې هر یو ته موږ کاروو. هغه بله هغه مو چې طریقه مو ویلې لنډه طریقه ده. همدغه شان تاسې کولی شئ چې لیفت او رایټ هم تطبیق کړئ. بل درس د موږ سره د مرجن ده. مرجن خو تاسې پوه شولئ چې د بارډر باندنۍ ساحې ته مرجن وایي، یا د دوه الیمنټونو ترمنځ ساحې ته مرجن وایي. صحیح ده. مرجن هم همدغه رقم تاسې ورکولی شئ چې څلور طرفونو ساحې تاسې انتخاب کړئ.
که زه راسم ورته وایم چې مرجن د څومره وي؟ مرجن د 50 پیکسله وي. صحیح ده. کنټرول ایس کو، بیا دا راسو وبه ګورو چې دا د هارډ بارډر نه باندې فاصله 50 پیکسله نیسي. صحیح ده. نو که دا اوس ریفریش کو نو ګوره د بارډر نه د باندې فاصله 50 پیکسله شوله. صحیح ده. د بارډر نه د باندې فاصله څنګه شوه؟ 50 پیکسله شوله. دا هم په همغه ډول باندې که تاسې ورته وایئ چې مرجن ټاپ دی یوازې دومره راسي. صحیح ده. مرجن ټاپ بیا څومره راځي؟ مرجن ټاپ 50 پیکسله راځي. صحیح ده. دغه ښي یا چپ طرف ته بیا نه راځي. صحیح ده. که ورته ووایو چې نه مرجن یوازې د لیفت طرف ته راسي. صحیح ده. یوازې د چی طرف ته راسي؟ لیفت طرف ته دې راسي. نو بیا یوازې چیرته راځي؟ لیفت طرف ته مرجن راځي. نور طرفو ته بیا نه راځي. ګوره خپل منځو کې فاصلې څنګه شولې؟ کم شولې. یوازې لیفت خواته مرجن راغی. صحیح ده. نو همدغه شان تاسې لیفت او رایټ او باټم هم ورکولی شئ. او که یوازې تاسې مرجن ورته ورکړئ لنډه طریقه یې کاروئ. صحیح ده. څو ویلوګانې مې ورته ورکړي وي. زه یو بله ویلو ورته ورکوم شپېته پیکسله. دا په دې معنا چې لومړی ویلو د ټاپ او باټم وي، دوهمه ویلو د لیفت او د رایټ وي. صحیح ده. دا کنټرول ایس سیو کوئ، بیا وګورو دا ریفریش کړو، د لیفت او رایټ 80 شوله، د باټم او د ټاپ هغه څه ده 50 شوله. صحیح ده. او که درې ویلوګانې وي، صحیح ده، یو 100 پیکسله بله ویلو ده، نو دا په دې معنا چې دغه لومړی د ټاپ راسي او دوهمه د باټم راسي، وبخښئ دوهمه د لیفت او رایټ راسي او دریمه د باټم راسي. صحیح ده. کنټرول ایس سیو کوئ، د دې نه وروسته ریفریش کوو، دا بیا په دې اندازه باندې باټم ته فاصله ډیریږي. او که دریمه ویلو ورته واچوو چې 200 پیکسل، دا بیا په دې معنا چې لومړی د ټاپ راسي، بیا د رایټ راسي، بیا د بله ویلو د هغو لپاره واخلي، د باټم لپاره، او اخري ویلو د چی لپاره واخلي؟ د لیفت لپاره واخلي. صحیح ده. که دا اوس کنټرول ایس کو، ریفریش یې کو، بیا ګوره لیفت خواته ډېره فاصله سوله، نور په پخواني حالت باندې پاتې شو. نو دا د مرجن اړوند چې و د څلورو خواو درس. همدغه شان مرجن اټو تاسې ورکوئ. صحیح ده. مرجن اټو چې دا بیا عموم کې د سنټر لپاره کارول کېږي. کله چې تاسې غواړئ چې یو شی د سنټر ته راسي، د ټولو طرفونو د یو ډول فاصله واخلي. صحیح ده. نو بیا اټو ورته وایو. که دا کنټرول ایس کو او ریفریش کو، نو د ټولو طرفونو نه فاصله چې راځي یو رقم راځي، او دا چیرته راځي؟ اټو ته راځي. صحیح ده. کله کله که تاسې غواړئ تصویر د اټو ته منځ ته راسي، سنټر ته راسي، یا ټیبل د سنټر ته راسي، نو بیا چې ورته اخلئ؟ مرجن اټ ورته اخلئ. صحیح ده. دا بیخي زیات کارول کېږي. او همدغه شان که تاسې مرجن ته نیګیټیو ویلو ورکړي وي، مثلا زه ورته وایم چې منفي 10 پیکسله. صحیح ده. دا بیا یو په بل کې سره ننوځي. صحیح ده. نیګیټیو ویلو هم ځان سره اخلي. ګوره بیخي دا دې خوا نه بیخي ورکه شوله. صحیح ده. ګوره دې خوا ته ننوته. یعنې دا اوس که نور هم منفي کوئ، دا نور هم منفي کېږي. صحیح ده. که دا ورته وایئ چې دا د 10 سي، نو دا راځو ریفریش کوئ، دا نور هم په یو بل کې سره ننوتل. صحیح ده. یعنې منفي ویلو هم تاسې کله کله ورکولی شئ، کله کله منفي هم پکارېږي. نو دا د فیډینګ او د مرجن درس و، او د نن ورځې لپاره درس همدومره بس ده.